علما وایي تاسې به قرآن کسب نه ګرځوئ چې د دې په واسطه باندې ګټې کوئ. دا ناروا ده. قرآن د یو څو صورته دې زده کړي ځتې خلکو ته ورځي قرآن ورته وایي مړي دپاره. یعنې ګورئ طالبانو څومره ښه قاعده ده. قرآن به د خپل ژوندو د معیشت دپاره سبب نه ګرځوي چې په دنیا پیسې راګټې. دا ناروا ده. دنیا او پیسې په قرآن راګټل دا ناروا ده. همدا دې کسب جوړ کړي. بس ټوله ورځ همدې ته ناستې دمونه کوه په قرآن باندې. صحیح ده قرآن کې شی پاس ته خو ته به دا کسب ځان ته نه جوړوي. ته به داسې نه کوې ځانه د ړوند قاري جوړ کړی بس پلانکي کلي کې خیرا هغه د څورته ختم ده. بس ته روان یې ټول عمر دی همدایي بس خلکو ته قرآنونه په پیسو وایي هغوی پیسې درکوي وریځې په خېټه کې اچوه بس راځه قرآن به کسب نه ګرځئ چې ته په دې باندې معیشت و زندګي کوې. قرآن به الله چې علم د قرآن درکړی ده چې شیخ الحدیث چې شاس درته ویلې چې هغه بله مدرسه کې 1,00,000 روپۍ درکوي بس هغه دې ته لاړ. سکالې دلته تنخوا ده ښه شیخ الله ښه علم درکړی ده. سکالې درته وایي شیخ صاحب موږ سره د مدرسه کې لویه دوره وکړه بس په دواړو سترګو 100 روپۍ 50,000 روپۍ تنخوا ده صحیح ده. دلته سکالې ډېر کش و پاش ده. کال ته چې سو شیخ صاحب محترمه هغه مدرسه کې که موږ سره درس وکړي څومره تنخوا راکوي 10,000 روپۍ بس درخلم. نو د دې چې محتمیم ولې شیخ صاحب دلته خو ښه تنخوا ده که نه ولې ځې هلته 10,000 دي که تی نو دا خو ګوره کسب سو. دا درس و تعلیم و قرآن څه شی سو داسې به نه کوئ طالبانو. بیا الله مو ذلیلوي ګورئ. د الله دین مو چې زده که د الله دپاره به استعمالوي پیسې بیا خپله الله درکوي قسم ده درکوي خو که ته ذلیل سولې پسې بیا یې نه درکوي. زه یې ورځ طالبانو چېرته تللی وم چا جنازې ته بوتللم. جنازه ما وکړله د سقاط نه اخواته لرې کېناستلم ځکه ما ورته ویلي ما ته سقاط نه صحیح کېږي. سقاط د فقیر حق ده فدیه ده. فدیه قرآن وایي د فقیر حق ده ما ته نه صحیح کېږي. زه کېنناستم. یو بل شیخ صاحب مېلمه راغلی هم د ما سره کېناست. کله چې دا پیسې قبض کړلې حنفي فقها وایي چې پیسې په فقیرانو قبض کړي بیا پس له هغه نه خان ته هم ورکولی شي. ها شیخ صاحب چیرې شیخ صاحب هغلته لرې ناسته یو ډبرې سره دغه د راغی 9,500 روپۍ اسقاط کې ما ته راکړلې او بل ملګري ته مې 3,500 ورکړلې. اسقاط کې 9,500 روپۍ وي. دا طالبانو تاسې امام غزالي وایي کله کله الله تجربه کوي چې الله کمې وعدې کړي رښتیا وي طالبانو. نو موږ شکمن یو ځکه هم الله نه راکوي. اسقاط وګوره طالبانو ناست هم نه یې پکې 9,500 روپۍ هم والد رحمه الله یو ورځ جنازې ته تللي وو $300 په سقاط کې ورکړي ول خو د والد رحمه الله دا عادت و به طالبانو ته ورکولی وي ځکه ما ته نه صحیح کېږي به طالبانو ته ورکولی. نو الله عز وجل دا دین همداسې ده چې څومره غیرت ورسره کوي الله هغومره غیرتي ده خو چې څومره ځان وږی وږی کوې که نه مړېږي بیا یې والله که ټول عمر هم موړ سي. نو طالبانو دین ډېر غیرتي دین د دې ته مو فکر یې الله مو ملیان که خو داسې نه چې هر چېرته بس غوړې ته ناست یې داسې ملیان مو الله مه جوړوه. طالبانو علما وایي په کتابونو کې د قرآن د آیتونو نه به مرغه نه جوړوي. که تاسې فکر کړی دا اوس بعضې خلکو کوم آیات نه مرغه جوړ کړی دا عکس مې چېرته ولیده مرغه جوړ کړی دا عکس کې مرغه جوړ کړی خو د قرآن آیات ته دا ناروا ده. علامه مفتی سیف الله خالد رحمانی رحمه الله په خپله فتاوا کې دا مسئله لیکلې ده وی دا ناروا ده. طالبانو مرغه د آیات نه جوړول دا ناروا ده شرعا دا جواز نه لري. ګوري دا ناجایزه ده. او بل تا د طالبانو قرآن د جماعت په محراب کې لیکل یا علی الجدران المساجد د جماعت په دیوالونو په محراب باندې قرآن لیکل هم طالبانو جواز نه لري. علما وایي دا به نه لیکي. د مړو په شناختو باندې به هم قرآن نه لیکي ځکه هغه بله ورځ ته ماتیږي پیمالیږي د قرآن بې عزتي کیږي ورسره. او بل دا د طالبانو علما وایي دا اوس زمانه کې چې کومې پوسټرې لیکل کیږي غټې غټې د قرآن ایتونه پې لیکلي په لارو وایي دا پروا نه کوي. اما د موټر په شیشو باندې قرآن لیکلی یا کلمه لیکل دا څنګه ده صحیح که نه موټرو شیشو باندې ایتونه لیکلي وي کل نفس ذائقة الموت یا ان الله مع الصابرین یا کم فکر کړي پاکستان کې به بسونه ول
غټ بسونه په هغې باندې به یې لیکلي والله خیر الرازقین، بیا په هغې باندې پاس سړي ناست ول، په چت باندې به ناست. زه نه پوهېدم چې دا علما ولې نه ورته ویلې چې دا ناروا ده. پاس په قرآن په څېره ناست دي که نه، بسونه به ول شاته، پاس به خلک پې ناست ول. دا حرامه ده، دا ناروا ده، دا د قرآن اهانت. علما وایي که په موټر باندې قرآن لیکې یا به داسې وي چې هلته کوم خځلې مځلې یا ګرد مرد ورغی تی پاکوې ترېنه، نو بیا پروا نه کوي. او که دا چرکونه مرکونه ورالوتل هغه پاکېدل چېرته کېدل، نو بیا خو د قرآن او د ایتونو بېعزتي ده، باید بیا په موټر ونه لیکل سي. ما چې څومره ځان سره فکر وکړه طالبانو په افغانستان کې باید ونه لیکل سي. یو خو افغانستان ټول ګردونه دي، ټول افغانستان خاورې دي، نو چې موټر مازې له وجې نه بل جې ته بیا ټول په ګردونو سي هغه ایتونو باندې ګردونه راغورځي. او که پاخو ولایتونو کې مثلا هرات کې نسبت کابل نه پاک ده، نو ځکه هراتیان دیم داسې یو څه منظم خلک، نو که هلته وي ډېر پروا نه کوي. که کابل کې هم وي طالبانو زه یم دومره ډېره پروا به ونه کړي، اگر چې کابل هم خیرن ده ډېر، نو بیا طالبانو که ګردونه پې غورځېدل خټې راولوتلې، بیا دا قرآن بېعزتي ده طالبانو. ښه خبر دا ده دع ما یریبک الی ما لا یریبک، باید طالبانو ونه لیکل سي، ځکه د قرآن بېعزتي ده طالبانو. تاسې دې ته فکر ده؟ بیا بعضې داسې موټر چې د سوارلۍ موټر چې پاس هم خلک پې کیني لکه بسونه غوندې، هلته پې لیکلي پاس دی نیغ راته پې ناست سړی په قرآن ناست سترګې دې ووځه. خو بس طالبانو الله دې رحم کوي. طالبانو قرآن داسې لیکل، د قرآن داسې قرآن لیکل طالبانو چې قرآن ولیکې ترجمه یې ولیکې عربي لفظ نه یي ورسره. ګورئ که تاسې فکر وکئ هر پښتو، فارسي، اردو، انګریزي تفسیرونه چې دي پاس آیات ته لاندې تر څوک ده معنا ده، دا جایز ده. خو داسې تفسیر چې دا قرآن ټول په پښتو کې هېڅ عربي نسخه نه وي ورسره، ټول پښتو، ټول فارسي، ټول اردو، دا طالبانو اسلام کې روا نه ده. ګورئ څلورو مذاهبو کې دا ناروا ده. تاسې په خبر پوهېږئ کله چې طالبانو افغانستان ته امریکایي اشغال راغی، دلته ډېر کارونه دوی داسې کول. یو سړی و طالبانو د ما نه نوم د یاده ووت، بیا ایټالیا هغې ته پناه ورکړله. تا به نه په یادېږي یوسف مولي صاحب. نو هغه داسې وکړل چې دا قرآن یې ولیکه، داسې ولیکه چې ټول عربي نسخه یې ترې وویستله، ټولې ممکن فارسي ژبه باندې لیکلي وي. بیا علماو هغه زمانه کې شر و شور جوړ سو، بیا دا خلکو مرداره و بیا وتښتېدل، دا یې قصدن کړي. نو دا اسلام کې ناروا ده طالبانو. یو آیات یا دوه آیات یا درې آیتونو پورې جایز ده که قرآن هغه مفهوم لفظ نه وي، صرف مفهوم یې لکه موږ تاسې کله کله لیکو د لوی څښتن تعالی په نامه باندې چې مهربانه ده، او د بسم الله معنا سو که نه بسم الله نه وي ورسره تنا دا لیکو. یا د یو آیات مفهوم مو لیکلی، د یو یا دوه یا درې آیتونو مفهوم، دا څوک ده؟ دا جایز ده. طالبانو له دې نه زیات جواز نه لري. ټول قرآن ناروا ده. طالبانو د نورالزح ملا څه د علامه شورنبلالي د یو ډېر ښه کتاب جوړ کړی ده، النفحة القدسیه فی قراءة القرآن و کتابته بالفارسیه. په دغه کتاب کې طالبانو د دې مسلې ډېر بحث کړی ده. خو اسانه خبره دا ده طالبانو شورنبلالي یې پیدا کوي. کتابونه هم طالبانو باید طالبان پیدا کړي ورسره وي، ځکه کتاب خو وسله ده. کتاب چې ملا سره وي بیا نو ډېر خوند کوي. کتاب طالبانو شورنبلالي شپېته رسایل دي، د مجموع الرسائل لشورنبلالیه د دې دوه نسخې له ما سره سته، یو دوه جلدونو کې دي، یو درې جلدونو. دا درې جلدونو ولا پیدا کوي طالبانو شپېته رسایل دي. یوه رساله همدغه د النفحة القدسیه فی قراءة القرآن و کتابته بالفارسیه. څلورو مذاهبو کې دا ناروا ده، دا جواز نه لري. طالبانو ورته فکر موي.